بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده پاکستان د برطانوي هند ځای ناستې او که نوی هیواد. ګرانو وطنوالو، یو برطانوي چارواکي نویل بیکر چې د دولت مشترکه د اړیکو لپاره د بهرنیو چارو وزیر و، د کال 1950 د جون په 13 نیټه د برطانیې په هاوس آف کامنز کې را څرګند شو او د هغې په وړاندې سخت ټینګار وکړو چې د برطانیې د حکومت په نظر کې چې پاکستان د نړیوالو قانونو په رڼا کې د هند د پخواني هندوستان د حکومت او د برطانوي حکومت د حقوقو او وظیفو ځای ناست دي او د ډیورنډ کرښه یوه نړیواله کرښه ده. نو آخر دا په کومو دلایلو او په کوم منطق سره؟ په دې خو زما سر بالکل نه خلاصېږي، ځکه چې دا یوه ډیره زیاته عجیبه خبره ده. نویل بیکر یوې پریشان کونې پوښتنې ته په بشپړ ډول یو نوی شکل ورکړو. هغه وایي چې انګلستان نور استعماري ځواک نه و او په هند، پاکستان یا افغانستان باندې هیڅ واک نه درلود. نو برطانوي حکومت څنګه پاکستان د برطانوي هند ځای ناستې هیواد بولي؟ پاکستان د برطانوي هند ځای ناستې هیواد بالکل نشي کېدلی. په حقیقت کې نویل بیکر د برطانوي استعماري خپلسري پالیسي په دې ادعا سره بدله کړه. هغه وایي اولنې که چېرته پاکستان د هغو سیمو په اړه د هند د پخواني حکومت او د برطانیې حکومت د حقونو او دندو جانشین دی. دویم، او که د ډیورنډ کرښه یوه نړیواله پوله ده، نو بیکر وایي چې آخر موږ د برطانیې په پالیسۍ کې دا بدلون څنګه تشریح کړو، ځکه چې موږ خو د دې د تشریح لپاره هیڅ جواز نه لرو. نو دا اوس ډیره د تشویش وړ خبره ده چې آیا د بهرنیو چارو په دفتر کې په پټو سندونو کې غلطي وه او یا نویل بیکر په غلطه و. او که نویل بیکر سم و، نو بیا خو ټول د مختلفو وایسرایګانو، پارلیمانونو او د بهرنیو سکرترانو څخه د سایمن کمیسیون پورې ټول غلط وو. په حقیقت کې دا د انګریزانو خپلسري وه، خو دلته انګریزان د خپل خواهش او قانون په خلاف روان وو، کوم چې دوی د برطانیې نه د آیرلینډ د جلا کېدو په وخت کې په خپله جوړ کړي وو. سربیره پر دې د پاکستان د جوړېدو نه اووه ورځې مخکې ملګرو ملتونو د پاکستان خلاف پریکړه وکړه چې د 8 اګست کال 1947 د حقوقي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د معاون سکرتریال جنرال لخوا او د عمومي منشي لخوا تصویب شوې یوه قانوني نظریه څرګنده کړه چې پاکستان یو نوی هیواد دی او دا د زاړه برطانیې د دولت حقونه او مکلفیتونه نشي لرلی او په ملګرو ملتونو کې به د زاړه برطانیوي دولت د ځای ناستې په توګه پاکستان غړیتوب هم ونه لري. له تقسیم وروسته پاکستان خپله قضیه یو ځل بیا په ملل متحد کې راپورته کړه او دا ادعا یې وکړه چې د یو ځای ناستې دولت په توګه دا په اتوماتیک ډول د ملګرو ملتونو غړی شو. نو د ملګرو ملتونو سکرټریټ د پاکستان غوښتنې وڅېړلې او د پاکستان د ادعا پر ردولو سره دا نظر څرګند کړو چې د نړیوالو قانونو له نظره وضعیت داسې دی چې په هغې کې د یو موجوده دولت یوه برخه جدا شي، نو هغه یو نوی هیواد جوړ شي. خو په دې تحلیل کې د هندوستان په نړیوال دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. هندوستان د یو دولت په توګه د ټولو تړونونو د حقونو او مکلفیتونو سره دوام لري او په پایله کې په ملګرو ملتونو کې هم د غړیتوب ټولو حقونو او مکلفیتونو سره د ملل متحد غړیتوب ته دوام ورکوي. خو هغه خوره چې د هندوستان نه د پاکستان په نوم جدا شوې ده، نو هغه به یو نوی دولت وي. دا به د زاړه برطانوي دولت د تړون حقوق او مکلفیتونه ونه لري او نه به په ملګرو ملتونو کې د برطانوي دولت د یو ځای ناستې هیواد په توګه غړیتوب ولري. ځکه چې په نړیوال قانون کې دا وضعیت له انګلستان څخه د آیرلینډ د آزاد دولت د جلا کېدو او د بلجیم څخه د هالینډ د آزاد دولت د جلا کېدو سره مشابهت کوي. نو په دې حالاتو کې هغه برخه چې جلا شوې ده د نوي دولت په توګه ګڼل کېږي او پاکستان هم په دې وضعیت کې راځي چې پاکستان یو نوی دولت دی او د هندوستان په شان پاتې برخه د اوسني دولت په توګه د ټولو هغه حقونو او وظایفو سره دوام لري چې مخکې درلود. نو د ملګرو ملتونو پریکړه روښانه وه چې پاکستان یو ځای ناستې هیواد نه دی، بلکې دا یو نوی دولت دی
نو چې نوی هیواد دی نو بیا پاکستان ته د برطانوي هند له اړخه څه هم تړونونه په وراثت کې نشي پاتې کېدلی. د دې نظره په ورکولو سره ملګرو ملتونو له انګلستان څخه هم وغوښتل چې خپل تاریخ ته لږ شاته وګوري. نو هغلته به برطانیه د خپل تاریخ نه خبر شي چې کله په کال 1922 کې آیرلینډ د برطانیې نه جلا شو. نو په هغې کې د پاکستان برعکس یو بشپړ توګه مختلف معیار اختیار کړی شوی دی چې په هغې معیار کې آیرلینډ د انګلستان ځای ناستی هیواد پاتې نه شو بلکې یو نوی هیواد منځته راغی. نو څنګه پاکستان د برطانیې ځای ناستی هیواد دی؟ اخر په کوم منطق؟ نوی هیواد د دوامدار دولت څخه توپیر لري. دوامدار دولت د دوام یعنی د تسلسل په نوم هم پیژندل کیږي، کوم چې د خپلو سرحدونو د بدلون سره سره یو شان قانوني حیثیت ساتي او خپل ټول موجود حقونه او مکلفیتونه لري. دلته د مختلفو نظرونو له مخې پاکستان یو ځای ناستی دولت نه دی او نه د دې اصطلاح په هیڅ معنی کې د انګلستان دولت بریالی شوی دی. نو باید چې دا ومنل شي چې هند د برطانوي هند په څیر ورته قانوني بنسټ دی او پاکستان یو بشپړ نوی هیواد دی. سربیره پر دې که پاکستان په هندوستان کې د برطانوي هند ځای ناستی هیواد وي نو باید د هغه مخکني پورونو او قرضونو څخه ځینې منلې وي چې د هغې د منلو نه پاکستان انکار کړی و. په داسې حال کې چې د هندوستان د تقسیم نه وروسته هندوستان د برطانوي هند ټول پورونه په خپل سر واغشتل. نو آخر پاکستان په کوم منطق د برطانوي هند د ځای ناستی هیواد په توګه ځان معرفي کوي؟ اوس که چېرته موږ د تاریخ په اوږدو کې لږ په شا وګورو نو داسې ښکاري چې دا ټوله قضیه په لندن کې د نویل بیکر او نورو لخوا د افغانستان په وړاندې ترسره شوې په بشپړه توګه دروغ وه. د دې تعصب د لاملونو له جملې څخه دا هم و چې تر 1929 کال پورې د برطانیې د فوج لوی دستریزان د پاکستان په زړه پورې پلوي شوي وو. دوی د پاکستان په جوړولو کې په نیوه سیمه کې د هوایي اډو د ترلاسه کولو په ګډون ډېرې امکانات ولیدل. برطانوي مشرانو به ویل چې د پاکستان سیمه د هند په لویه وچه کې د ستراتیژیک پلوه ډېره زیاته مهمه ده او زموږ ډېرې ستراتیژیکې اړتیاوې پوره کولی شي. د پایلې په توګه د قانون او عدالت پر ځای پاکستان د ځان د ګټو په اړه د برطانیې نظر د یو جانشین دولت په توګه بدل کړو. نو لکه څنګه چې پاکستان ته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله انعام ورکړل کېدو نو افغانستان ته د هغې سزا ورکړل کېدله چې د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې د افغانستان ځمکه پاکستان ته وسپارل شوه. که څه هم د افغانستان د دې ځمکې پاکستان ته سپارلو هیڅ قانوني حیثیت نه لرلو او دا هم هغه خپلسري وه چې د قانون په ساحه کې برطانیه بې دوسته پرېښوده. د شاوخوا د 200 کلونو لپاره د برطانیه امپراتوري د نړۍ تر ټولو لویه امپراتوري او یو ډېر مالدار هیواد و چې دوی د خپلو کلونو څخه لوټ شوي مال او دولت او نورې ډېرې بې درېغه شتمنۍ راټولولې. خو د دویم جهاني جنګ نه وروسته په دې ډاکمارو کې نور د دنیا د لوټ کولو توان پاتې نه و. نو د برطانیې امپراتوري خو له منځه نه لاړه خو دې ډاکمارو د اوږدې موږدې لپاره د شخړو تخمونه پرېښودل. د 19مې او 20مې پېړۍ په اوږدو کې د انګریزانو لارښود منتر په ښه توګه داسې بیان کېدی شي چې پر اصولو باندې هیڅ جوړجاړی ونه شي ځکه چې په جوړجاړي کې بیا اصول له منځه ځي. مګر کله چې به د برطانیې د ګټو خبره راغله نو بیا دوی هیڅکله هم د اصولو خیال نه دی ساتلی او د واکمنانو په توګه به انګریزانو اصول د خپلو غوښتنو او ګټو په خاطر ورزه کول چې څنګه اوس پاکستان کې کیږي. په کال 1929 کې د پاکستان د جوړېدو پورې انګریزانو چېرته هم ډیورنډ لاین په بین المللي کرښه نو یاد کړی خو د پاکستان د جوړېدو نه وروسته پاکستان د ډیورنډ لاین کرښه د بین المللي سرحد په نوم یادول شروع کړل. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د پاکستان په مرۍ د ډیورنډ لاین خپسه ناسه وه او چې کله به هم د کوم هیواد نه یا څوک پاکستان ته راتلل او یا به پاکستان بل هیواد ته تلو نو پاکستان به ورته ویل چې زموږ سره د ډیورنډ لاین کرښه بین المللي کرښه ومنئ. لکه کله چې په کال 1950 کې د پاکستان اولنی وزیر اعظم لیاقت علي خان د امریکې په دوره تللی و نو د هندوستان او پاکستان په منځ کې په سرحد او د ډیورنډ لاین د کرښې اړوند د امریکې د رئیس جمهور هری ټرومن ته خواست کړی و چې د هندوستان او د پاکستان په منځ کې د کشمیریانو چې کوم سرحد دی نو هغه سره بین المللي سرحد مه منئ. او دلیل څه ورکوي
چې د دې کرښې دواړو اړخونو ته یو قوم کشمیریان اوسي. دا یو قوم دی او دا ټول مسلمانان دي. خو د ډیورنډ کرښه برا سره بین المللي کرښه منه. نو آیا د ډیورنډ د کرښې دواړو اړخو ته یو قوم پښتون نه اوسېږي او هغه ټول مسلمانان نه دي؟ نو پکار وه چې دا پوښتنه درنه د امریکای رئیس جمهور هری ټرومن کړې وي چې کوم اصول ته د کشمیریانو لپاره استعمالول غواړي، نو بیا خو پکار ده چې دا اصول په ډیورنډ د پښتنو لپاره هم استعمال شي. خو چونکې هندوستان طاقتور و او د خپلو ځمکو غوښتنه کولی شوه، نو د امریکای رئیس جمهور ورته وویل چې د هندوستان سره د پولې اړوند پرېکړې تاسو د هندوستان سره په خپل منځ کې حل کړئ او د ډیورنډ کرښه به در سره موږ بین المللي کرښه ومنو. دا ځکه چې د امریکای رئیس جمهور ته پته وه چې د افغانستان باچا د خپلو چوکو لپاره هر څه کوي، بس چې د هغوی چوکۍ خوندي پاتې شي، نور هغوی د محکوم افغانستان د ځمکې او د ولس په غم کې نه دي. بل سوړ جنگ د امریکای او د شوروي په منځ کې شروع شوی و او امریکای ته په دغه سیمه کې د پاکستان ضرورت و او پاکستان د شوروي پر ضد د ساوث ایست ایشیا ټریټي سیټو او د سنټرل ټریټي ارګنایزیشن سیټو په تړونونو کې ښکېل کړو. او چې کله د کال 1955 د مارچ په 8 د جنوبي ایشیا د تړون د سازمان سیټو د وزیرانو غونډه د پاکستان په پلازمینه کراچۍ کې جوړه شوې وه، نو پاکستان بیا د ډیورنډ خبره ور وړاندې کړه او هغوی ورسره د ډیورنډ کرښه بین المللي کرښه ومنله. خو پاکستان یې د برطانوي استعمار ځایناستي هېواد نه منلو، ځکه چې دا بیا د ملل متحد د قانون سرغړونه وه. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته افغان حکومت د کال 1940 د سپتمبر په 13 نیټه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب له غوښتنې سره مخالفت وکړو. د 1940 کال د اکتوبر په 20 ظاهرشاه موافقه وکړه چې د پاکستان نوی دولت به په رسمیت وپیژني. خو د خپل شخصي استازي نجیب الله خان له لارې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته سمندر ته د لاسرسي اجازه ورکړي، یا په بلوچستان کې د سوداګرۍ دهلیز په جوړولو او یا په کراچۍ کې د افغانستان د آزاد زون په جوړولو سره رضا شي او د پښتنو سیمې د خپلواکه اعلان شي. خو پاکستان د ظاهرشاه نورې ټولې غوښتنې رد کړې او د پاکستان حکومت د خپلې خاورې له لارې د افغاني مالونو د تېرېدو د اسانتیا لپاره د لارو چارو د طرح کولو ژمنه وکړه، چې پایله دا شوه چې پاکستان کله هم غواړي دا لارې په مونږه بندوي. د ډیورنډ اړوند زما د بل ویډیو انتظار وباسئ. ګران وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خو ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.